د افغانستان ملي لوبډلې همیشه یې هلې ځلې کړي تر څو هیواد ته او هیوادوالو ته ویاړونه ور په نصیب کړي. افغانستان نن ورځ د بهترینو 8 هیوادونو په منځ کې راځي او دلیل یې د زموږ تاسو د لوبډلې زحمت دی چې واقعا همیشه یې کوشش کړی دی تر څو افغانستان ته ویاړونه ور په نصیب کړي. په لوبه کې به همیشه ماته او بریا به پکې شته وي، خو مهمه خبره ده چې موږ تاسو یې همیشه تشویق کړو، په هر حالت کې همیشه په ښو خبرو او په دعاو کې وساتو. راځئ چې دغه کومه لوبه دوی د استرالیا سره لري، په دغه لوبه کې موږ دوی نورم تشویق کړو تر څو زموږ تاسو د ښو خبرو او تشویق نه دوی نورم زیاتره انرژي واخلي او زموږ لپاره ښه لوبه وکړي. نو زه دوی ته ښه لوبه غواړم او خدای دې وکړي چې د استرالیا نه موږ تاسو وشو کړئ چې دغه لوبه وګټو او افغانستان وشي کړئ چې د بهترینو 4 ټیمونو په منځ کې هلته خپل مقام ترلاسه کړي.